سلامونه او نیکې هیلې ټولو لرو بر افغانانو پښتنو خویندو ورونو ته افغانانو زمانه نننۍ ویډیو کلا سیف الله په کوټه کې چې کوم ماشوم په کوی کې ولیدلی او په هغې باندې زما موضوع ده او د دې نه مخکې تاسې کتلي چې په افغانستان کې داسې واقع وشوې چې یو هلک په ماشوم په کوی کې ولیدلی او بیا ډېره موده په د هغې باندې ما ویډیو کړې ده زما خو فیسبوکونه پیجونه د میندې دي خو هغه ما په خپل یوټیوب چینل کې نشه کړی دلته ما لینک یې ورکړی دی نو زه غواړم چې ستاسو سره زه نن په دې باندې په تفصیل سره خبرې وکړم چې ای پښتنو تاسې د خپلو ماشومانو قاتلان هستئ ای افغانانو لرو برو پښتنو افغانانو تاسو ته وایم چې ستاسې څومره حادثې وشوې چې دغه قویانو کې ستاسې ماشومان ستاسې بچیان ستاسې ورونه دا پرېوځي او تاسې صاحب مهربانه د تېر دغه نه درس نه اخلئ دا وګورئ زه تاسو ته یو دغه ښیم بیا تاسو سره ډېر په تفصیل سره خبرې کوم ښه زه تاسو سره ودرېږم زه تاسو سره په دا وګورئ دا یعنې دا موټر چې درته ښکاري دا دلته په سړک باندې کار کېږي ګوره اوس هغه اشاره دغه شوه لږ په سړک کار کېږي مګر دلته یې ټرافیک لا جوړ کړی دی دلته یې هر څه جوړ کړي دي چې دلته بل موټر سره حادثه ونه شي دا کافر دی کافر په کافرو په وطن کې چې سپی مرده شي سپی او موټر یې ووایي لاره ورته باندې پټه یې ورته اچولي ستاسې سره هر وخت دا حادثې کېږي هر وخت صاحب مهربانه د بدبختیانو سره مخامخ هستئ او صاحب مهربانه هغه هېر کړئ بیا بله ورځ بله واقع کېږي دا هېڅکله دغه کوم کویان چې په لره په بر په پښتنه خاوره په افغان خاوره باندې دي دې ټولو باندې ما دوه درې ویډیوګانې وکړي او تاسو ته مې ویل چې دا د حکومت کار نه دی تاسې هر شی د حکومت نه غواړئ تاسې هر شی دا هم دلته امریکا جوړه کړي د کوی سر هم دله امریکا پټ کړي یا د کوی سر هم دله صاحب مهربانه حکومت زه منمه چې حکومت مسؤلیت دی خو هغه شان د حکومتونه خو نه دي چې څنګه په اروپا کې دي په یو کوی باندې به څومره مصرف راځي د هغې د سر د پټولو باندې څومره مصرف پرې راځي چې تاسې د یو کوی سر نشئ پټولی نو بیا غټې غټې خبرې ولې کوئ تاسې ولې د خپلې کوڅې مخه نشئ پخولی غټې غټې خبرې ولې کوئ چې تاسې سره همیشه دغه حادثې کېږي چې دغه کم کلا سیف الله کې وشوی په افغانستان کې ماشوم په کوی کې پرېوتی و د خدای لپاره ما تاسو ته ویډیوګانې وکړې دغې باندې کمپین شروع کړئ په کلو ولس کې هر کلی د خپل کوم کویا چې د هغې مربوط هغه دې پټ کړي په دې باندې لکونه روپۍ نه راځي ته یقین وکړه بېګا ما ته یو سړي ټلیفون وکړو بېګا ما ته ویل چې دلته خارج کې دی ما ته ویل د لسو کویانو زه په ټوبه په هر ځای کې وي زه کومک کومه خو خبره دا ده چې د دې په تمه کېږي مه چې د خارج نه تاسو ځکه دا دومره ګران کار دی نه او پښتنو د یو انسان ژغورل چې د ټول عالم ژغورل دي د یو بېګناه انسان وجل د ټول انسانیت وجل دی په قرآن کې درته راغلي دي تاسې وروره جړاګانې او فریادونه صاحب مهربانه مزي ورښکته کړه د هغې نه مخکې تاسې ولې دغه نه کوئ ولې مخکې اقدام نه کوئ هیله کوم چې دا ویډیو مخکې شیر کړئ دغه لینک ما لګولی تاسې اوپن کړئ په فیسبوک په سر کې او تاسې وګورئ چې په دې باندې ما تاسو ته ویډیوګانې وکړئ موږ دلته راپاڅېږو چې شی مهربانه موږ روس له شکست ورکړی موږ امریکا له شکست ورکړی موږ برطانیا له شکست ورکړی صاحب مهربانه د یو کوی سر نشو پټولی یو کوڅه نشو پخولی ولس زه تاسې ته وایم د ټولې دنیا نه موږ سوال کوو د هر شي نه په سوال باندې روان کړی ولې خپل همت نه کوو ولې خپل کار ولې نه کوو ولې خپل مسؤلیت نه ادا کوو نن هغه دی د هغې مور او پلار به د غم په ټغر باندې ناست وي او همداسې په افغانستان کې دغه شان دي دغه ماشومان په کویانو کې پرېوځي د خدای په لحاظ باندې کلي په کلي راغونډ شئ ما تاسو ته دا مخکې ویلې چې د حکومت دا 20% قصور دی 80% ستاسې ولس ستاسې قصور دی په دغې باندې مکمل تاسې بیا مبارزه وکئ مکمل غږ اوچت کئ چې یاره موږ نور وروره د خپل کلي د هر کلي خپل یو کویا دی هماغه خپل دغه سره کار وکئ خپل کلي کې هم کار وکئ ته وګوره چې د دې حادثو نه تاسې بچ کېږي که نه بچ کېږي موږ پښتانه څه شو بس روی مړ شو قسمت یې راغلی و که ښه کار وشي هم یو قسمت یې راغلی و که بد کار وشي هم قسمت یې راغلی انسان خو خپل کوشش کوي که نه دلته ولې په اروپا کې حادثې ډېرې نه کېږي دلته ولې دا موټرې دومره نه جنګېږي څومره چلته جنګېږي ځکه چې سړکونه یې جوړ کړي امکانات یې ورته برابر کړي دلته خو بیا دا خبره نه ده نو موټر خو دلته ډېرې دي باید دلته اکسیډنټ او دلته ډېر دغه شوی دی چې څومره نفوس یې دی په نیمه باندې دلته موټرې دي د هر سړي کور مخې د 3 موټرې ولاړې دي دلته دومره حادثې نه کېږي ځکه چې روډونه هر شی برابر دی او د خدای په لحاظ باندې موږ نه د اسلام په لار روان یو نه د انسانیت په لار روان یو
منګه والله چې هر شی پرېښی نو دا شیونه حکومت ته مه پرېږدئ ما طالبانو ته پرېږدئ خپل مسؤلیت هم ادا کوئ د افغانستان په هر ځای کې چې دغه شان کویان وي او د هغې سرونه نه وي پټ د خدای په لحاظ په دې خپلو بچیانو هم لږ رحم وکئ که نن پکې د بل بچی پرېوځي سبا پکې ستا بچی پرېوځي د کور مخې ته هم ویاڼۍ سر به یې لوسي په دغې باندې به څومره مصرف راشي د کور مخه هم په لکاو ډالر بیا په کور لګولي افغانانو او خو د کور کوڅې مخ نه پخوي هغه وروره د حکومت یې دله پوخ کړي د خدای په لحاظ باندې بس دی نورو خیر شي نور بس دی د خدای په لحاظ باندې د قلم لاره د انسانیت لاره اختیار کوي بس دی دغه ټوپک یا دغه نورې دا خبرې پرېږدي دغه ژوند هم لږ سم برابر کوي د 22مه صدۍ تاسې سره د څښلو اوبه نشته دي بس ته نور دا کم بعد نیم دلته راشي قسم دی که زه اوس هم زه روان یم چې ته مې کار دی والله کې وزګار یم خو دومره مېړه درکړی په هغه افغانستان کې چې په کوی کې ماشوم پرېوتی او دا پرون په کلای سیف الله ورته وایي په کوټه بلوچستان هلته چې پرېوتی قسم دی چې زړه نه مینې به ځکه موږ خپل د بچیانو خاوندان یو زړه هم درکوي انسانان یو ګنې زموږ ژوند جوړ دی زندګي جوړه ده موټر لرو کور لرو کاروبار لرو هر شی لرو څه کوو بس تاسې ګرځې کړېږي خو ډم دروانې درکوي ځکه زموږ ورونه هستئ مسلمانان هستئ پښتانه افغانان هستئ زموږ هم د هغې وطن بچیان یو دغه موږ چې تاسو ته دا لایفونه کوو دا ویډیوګانې کوو موږ څه وزګار نه یو دا دې لپاره تاسې له کوو چې تاسې ته نه یو پن زده کوئ تاسې ته نه یو پیاده والی دا دلته جینکو سره دغه نه چې دا بعد په ټاکنو کې راځي جنۍ کښېنه او جنۍ پاڅېږه موږ خو هغه کار نه کوو موږ خو تاسو ته صحیح میسج درکوو نو د خدای په لحاظ باندې ای پښتنو او افغانانو په دې باندې یو داسې عملي دغه وکړئ ځوانانو ته وایم چې خپل کلي کې مشرانو پسې راوچت شي پیسې یو بل سره راغونډې کوي او د هر یو کوی په دغه سرونه پټ کړئ دا دومره مصرف نه غواړي او نه دومره تاسې امریکا وروسته انګریزانو ته شکست ورکوئ کویه بندوئ کویې بندول دي د خدای په لحاظ باندې افغانانو ورونو موږ همیشه زه دا خبره کوم چې تاسې یقین وکړئ تاسې یقین چې زموږ پښتون صرف ټوپک پیژني په ټوپک د پردي په ټوپک باندې ډېر نازونه کوي بس دې ته تکړه دی چې خپل ورور په پټي ووله خپل ورور په معمولي خبره راشي په هغې باندې دا کړه زه دله یو قصه کومه یقین وکړئ چې په دې کوواټ روډ د بازي خیلو او د احمد خیلو یعنې دغه د سکیم چوک سره او د سکیم چوک راخوا دغه دوه ځایونه دي دښمني شوه په جوارۍ سره وران شو یقین وکړه چې لس اته کسان یو بل طرف نه مړه کړه پښتانه دې ته تکړه دي داسې ځوانان یې مړه کړه چې یقین وکړه لکه د چینار غونده کې بازي خیل ورته وایي زه کرکټ میچ ته دلته کرکټ میچ ته تللی یم یقین وکړه چې زه لاړم بازي خیل مکمل کلاشینکوف وروسۍ کلاشینکوف یې غاړو ته اچولې وي او یقین وکړه چې څو ورځې پس موږ میچ وکړو چې رالو هلته سي مهربانه په کرکټ سره وران شو خدای خبر 3 که 4 کسان یې سره مړه کړی یو بل نو د پښتون خو کار هم دا دی پښتون خو بسم درې بازار ورته جوړ کړی پښتون خپل زوی به د مکتب نه ویسو درې بازار ته ټوپک او تمانچې ته به یې لېږلو چل د ټوپک او تمانچې جوړی دغه درې بازار ولې په پنجاب کې نه جوړېږي چې د درې بازار دلته ماته جوړ کړی نو خبره دا ده نور سترګې کولاو کوي خدای قرآن ته وګورئ د انسانیت په لار روان شي ستړي شو دله تاسې مخلوق ته په دا دیر کې اوس په معمولي خبره وانې د څو کسان مړه شو نو بس دی نور بس دی دغه شیانو ته د فای ټکی کېدی دغه د کوی په باره کې دغه ساګانو په باره کې چې په هر ځای کې وي باید تاسې په دې باندې جدي اقدام وکړئ حکومت ته یې مه پرېږدئ خلک د سره کومک کوي ما درته قصه وکړه چې بېګا ماته یو سړي ټلیفون وکړو ویل چې وروره زه د 10 کویانو پیسې ورکوم چې دا سرونه یې بند کړي نو که تاسې چې ته عمل شروع وکړو او جره دا شی هم شروع وکړو خلک د سره کومک کوي دا دومره غټه خبره نه ده دا دومره غټ دغه نه دی نو خبره دا ده چې پښتنو زما زړه مې درک او دلته ودرېدم یو سایډ ته دا وګورئ تاسې په خدای کې نو که دا یو پارک دی چې د دې سر هغه سره پورې نه ښکاري دومره غټ پارک یې دې ماشومانو ته جوړ کړی دی د لوبو دپاره د دې ماشومان لوبې کوي ژوند زندګي په ژوند زندګۍ باندې پوهېږي دا سهولتونه خو یوازې کافر ته نه دي راغلي دا خو مسلمان ته هم راغلي په قرآن په کوم ځای کې لیکلي چې سهولت یوازې کافر ته راغلی د قرآن په کوم ځای کې لیکلي چې سیا مهربانه کافر به یوازې ټکنالوژي جوړي او مسلمان به نه جوړوي په کوم ځای کې لیکلي دي خو خبره دا ده چې بس دې شیانو باندې تاسې سر خلاص کوئ نو خبره دا ده چې موږ انتهایي افسوس دغه ته وکړو دغه د کومه قلعه سیف الله کې په افغانستان کې ماشومان د هغې سره موږ همدردي وکړو ما پې ویډیوګانې مو کړې دغه ویډیو ما تاسو ته ویلې دلته مې لینک شیر کړی دی او دغه ویډیو تاسې ډاونلوډ کړئ
وی ګورئ دغه مخکې ملګرو سره شیر کړئ زما په خاطر نه چې زما مخ وګورئ زما مخ په میلیونونو خلک ما ګوري زما ویډیوګانې ګوري زما مخ ضرور نه دی دغه ویډیو چې ما جوړه کړې دغه نه پیاده والی د ستاسې د پیادې لپاره دغه ویډیو کوم نو الله دې وکړي چې زما لږ غونته کې لایف دغه وي زما به انشاءالله بل لایف ورځ دوه پس په افغانستان کې په خیري ټولنو په خیري کوم چې مؤسسې دي کار کوي بعضې زه رپورټونه لرم بعضې د معلومات لرم نو د هغې په باره کې به زه تاسو سره لایف کومه ځکه زما پیجونه چې دي هغه دغه کېږي بندېږي که زه دلته عکسونه لګوم یا د چا ویډیو تاسو سره شیر کومه بلکل هغه په فیسبوک کمپنۍ زما پیج د منځه وړي نو تاسو سره به لایف زه کومه تاسو سره به لینک زه شیر کومه چې دغه لینک تاسې وګورئ نو انشاءالله په خیري ټولنو او چې دغلته کم کومک کېږي چې دغه صحیح خلکو ته نه ورکول کېږي په دې باندې به انشاءالله زه تاسو سره بل لایف کومه ځکه د روژې مبارکه میاشت را روانه ده او موږ غواړو چې حق حقدار ته ورسي نه وروره دوه کسان خاینینو ته په الله سپارم دا ویډیو او دا لایف مخکې شیر کړئ او دا پیج د سره شیر کړئ چې ملګري راګڼ شي انشاءالله په آینده کې به موږ خپله مبارزه ساتو الله دې دغه فامیل ته خیر پېښ کړي باقي چې دغه ماشوم په کوی کې ولیدلی ډېره درناکه کیسه ده ښه وخت ولرئ